لکه چې دا کال د غریبانو کال دی. سپیډ چې یو یوټیوبر دی نوې سندره یې د فوټبال نړیوال جام دپاره ویلې ده او اوس دا سندره په ټولې نړۍ کې لومړي مقام ته نږدې ده. حتی په انګلستان کې یې دریم مقام ګټلی دی او د دې لپاره شکیرا پریشانه ده. شکیرا خو پیژنئ چې په خارج کې یو لوکس مال دی او د دې سندره چې دی تر ټولو ډیره زیاته مشهوره شوې وه هغه سندره چې د فوټبال دپاره یې ویلې ده او ځان یې پکې ښه صحیح شړپولی دی. اوس دې مال ته یو تورکي ماته ورکړې ده. ځوانان بدلیږي، نور موږ د مالونو فریب نه خورو بلکې په ساده شکل د هر هغه چا خبرو او یا سندرو ته غوږ نیسي چې بهتره پیام ولري او د دې دپاره نړۍ پریشانه ده. بی بی سی د ما نه پتنګ ده، شکیرا د سپیډ نه پتنګ ده. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ آیا تاسو نشئ کولی چې په کوچني ځان باندې سترې کمپنۍ چلنج کوئ؟ پرته د شکه چې کولی شئ. بسم الله عمل وکئ.